پام خانده اشنا غریبانان یو پام خانده اشنا غریبانان یو رک مو نکړې د دنیا غریبانان یو پام خانده اشنا غریبانان یو رک مو نکړې د دنیا غریبانان یو د غضب نظر بلا دی واخلم د غضب نظر بلا دی واخلم داسې مه ګوره بلا غریبانان یو د غضب نظر بلا دی واخلم داسې مه ګوره بلا غریبانان یو او چرته لار ورله ویستل غواړي ملګرو مونږ به ټول عمر هم دا غریبانان یو چرته لار ورله ویستل غواړي ملګرو مونږ به ټول عمر هم دا غریبانان یو دا خو تا راته دوا که درد نه ګرانه لږ سره هم مسیحا غریبانان یو اوږي یو دا شعر واورئ خصوصا خودداره ملګري دې واوري چې اوږي یو خو اوږي سترګې ګورئ نه یو مړه شکر مړه خوا غریبانان یو اوږي یو خو اوږي سترګې ګورئ نه یو مړه شکر مړه خوا غریبانان یو او هغه مونږ د کوڅې نه شړي داسې لکه مونږ چې صابر شاه غریبانان یو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې ملګرو تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد هغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسو کوم چې په پښتو ادب کې شعر لیکي په دغه لړ کې نن راغلي یو سیمه برتاکال غریب آباد ته راغلي یو راسره ناست د پیښور د سیمې یو ستر شخصیت یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت راسره ناستې کوي ډېر وخت منا خلم راځي د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو سید صابر شاه صابر صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې ستا عزت وساتي. زه هم تاسو دواړو وروڼو ته پښتونکوټ ته په راتلو هرکلی ویم د صابر د رڼا ملګري تحریک لوی مقام ته په راتلو هرکلی ویم. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راکړو نو ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ټول لومبی ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند مې د الله فضل دی ډېر ښه روان دی. زه اوس هم کله کله په دې خبره سوچ کوم چې دا څه ماله خدای راکړي زه د دې لایق نه وم. لکه ته په دنیا کې واحد زه هغه انسان ما وینې چې دې وخت کې زما په ژوند کې نه څه ارمان شته او نه څه غم شته. نو د الله په فضل او دا زما په خیال د مشرانو د مور او پلار او خصوصا د خویندو په دعاګانو باندې چې دې وخت کې که زما ژوند دا رنګ دی چې زما په ژوند کې دې وخت کې موجوده نن نه په ژوند کې څه غم شته او نه زما څه ارمان شته. یو ارمان مې دا دی د ملګرو ته پته ده چې د دې ایمل او عباس کویدنې مې کړي نو که د دوی د جینکۍ په دې کور شو دا خو دا به کېږي خامخا دا څه ارمان نه دی. خو زما دې وخت کې شکر دی په ژوند باندې څه داسې لړې خړې نه دي غالبه چې زه هغې نه تنګ یم او یا په ویر یم او یا په غوغا یم او یا پې خفه یم. ټیک ته جي چانه پټ پناه نه خو دغه زموږ د پیج کتو سره مو خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو ډېره زیاته بس لنډه پیژنګلو مې دا دی چې صابر شاه صابر مې نوم دی او د کلي نوم مې تا واخیسته. ټیک ته جي دغه پوښتنه هم زموږ ذهن ته راځي چې د شعر لیکه مو کله نه شروع کړی؟ نن نه 15 کاله مخکې شروع کړی. ټیک ته جي ملګرو ته به ډېرو ته پته هم وي او بعضو ته به پته هم نه وي ستاسو کتابونه ماشاءالله ډېر زیات چاپ دي. نو زما کتابونه 4 درجن نه زیات دي. صحیح. ټیک ده ملګرو سره به دا هم شریک کوي ناچاپ کتابونه شته که نه؟ ناچاپ کتابونه را سره ښه ډېر پراته دي. 10-12 کتابونو باندې مې څه باندې کار مکمل کړی او څه د مکمل کېدو که ستا د چینل دا رنګ څوک وي
په پښتو مین چې دا کتابونه چاپ شي نو زه به ډېر خوشحاله شم. ناچاپ کتابونه را سره پراته دي. 4مه برخه سپینې بیخي تیاره ده. یو زما د خاکو کتاب دی، رڼې رڼې څیرې هم چاپ ته تیار دی. او بله د ټول نه اهمه 3مه برخه جنازې دا هم تیار دی. بل یو تصوراتي سفرنامه ما ډېره مخکې چاپ کړې وه، ډیمې چاپ شوې وه خو پوره چاپ نه شوه. بس عنایت الله ګران پکې مړ شو، ملت پریس مالک. سپین جومات نه سپین جومات ته عام تیاره ده. نه هم سفر زما د قطر یو سفر دی عام تیار دی. نو لکه زما مطلب چې ناچاپ کتابونه را ترې پراته دي. خو د دې خبرو نه مخکې ستا د دې کیمرې په شا د رڼا ښه ډېر ملګري ناست دي. دا خبرې وشولې چې کتاب چاپ کول دې وخت کې د ټولو نه ګران کار دی، یعنې دویم واده کول دي. او موږ شاعرانو ادیبانو سره خو دومره مالي حیثیت نه ناچاپ کتابونه د هر چا سره پراته دي. خو په کار چې داسې اداره جوړه شي چې د پښتو ادب ترقي به هله کوي، دې ژبې ته به ژوند بقا او ښایست هله میلاویږي چې شتمن پښتانه د دې په شا اډانه شي او شتمن پښتانه د شاعرانو لیکوالانو کتابونو چاپ کولو څخه غم وکړي. ټیک ده جي. ملګرو سره دا هم شریک کوي کوم د اوسني لیکوالان ملګري چې د دې شاعرانو ته څومره مطمئن؟ زه ترې ښه مطمئن یم، ډېر ښه شاعران پکې شته او اوس خو شاعري ډېره جدیده شوه. ډېر شاعران دا رنګ هم شته چې عام وقتي شاعري کوي، فلمي شاعري، فیسبوکي شاعري، کیسټي شاعري. خو ډېر شاعران ډېره معیاري شاعري کوي، ډېره هنري، ډېره تغزل ریزه، ډېره شعري ادباره شاعري کوي او هغوی مطالعه هم کوي. زموږ نه هم ډېر ښه شاعران زلمو کې شته چې زموږ نه هم ډېرې ښه غزلې لیکي، د مشرانو نه هم. ټیک ده جي. ملګرو سره دا هم شریک کوي ستاسو کلامونه خو سندرغاړو نه دي ویلي؟ زه دې شي ته توجه نه کوم. ستا د چینل ملګري به ورته توجه کوي. زه ما ته چرې په دې 15 کاله ادبي ژوند کې که زما دا خبرې څوک اوري نو واودېري، دا به څوک هم ثابت نه کړي چې زه یو فنکار سره دې خیال به یې میلاو شم چې لږ دا زما غزل ووایه. چرې په خپل ژوند کې ما دا خواهش هم نه کړی زما د سندرغاړې غزل ووایي. ما ژبې له کار کړی دی، کتاب له مې کار کړی دی. او که ما غوښتې نو نثار محمد خان د ریډیو پاکستان ډایرکټر دا زما دوست او همیشه به ما سره ناست. لایق زاده لایق د ریډیو پاکستان ډایرکټر دا زما دوست او دوست مې دی او هر وخت ما او دی یوازې ناست یو. لیکت سیماب د ریډیو ډایرکټر که ما غوښتې نو په دې باندې مې په زرګونو غزلې م ریکارډ کولی شي. خو زما د دې ذاتي تعلق البته دا خبره درته کومه چې دا رنګ هم نه ګڼم چې زما چا نه دي ویلي. ډېرو لوی لوی فنکارانو زما غزلې ویلي، خیال محمد ویلي دي، ما جبین وفات شو هغې ویلي دي، معشوق سلطان ویلي دي، انور خیال ویلي دي. بس ما ته به لایق صاحب ټلیفون کوي باچاجي غزل درله ریکارډ کوم، مې ریکارډ که یار ستا خوښه ده. خو لکه ما چېرې دا خواهش نه دی کړی نو ریډیو نه زما ډېرې غزلې ډېر نظمونه نشر کېږي او دا ټول تقریبا لایق زاده لایق صاحب او لیکت سیماب صاحب په خپله خوښه ریکارډ کړي دي. خو ستا د فیسبوک ملګرو ته هم دا ویم او خواست ورته کوم چې ژبه خدمت غواړي، ژبه کار غواړي او ژبه کتابونو کې محفوظېږي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې وقتي شهرت ته توجه مه کوئ. کوشش وکړئ چې معیاري ادب تخلیق کړئ او معیاري شاعري وکړئ او بیا شاعرۍ نه هم زیات د شاعرۍ دا ټرینډ ډېر تیز لږ روان دی. کوشش وکړئ چې نثر له کار وکړئ، نثر ولیکئ او معیاري ادب تخلیق کړئ. نو بیا به تاسو پسې خلک کورونو ته ځي، حجرو ته به ځي او بیا به لکه څنګه چې ما ته به لایق صاحب ډایرکټر و د ریډیو، لیکت سیماب صاحب ډایرکټر و، نثار محمد خان ډایرکټر و، هغوی به ما ته ویل چې ریکارډ کو درله او که نه. نو بیا به تاسو ته خلک دا رنګ وایي چې ریکارډ کو درله او که نه. نو چې تاسو یو عام فنکار له ځای او هغه له خپلې پیسې م ورکوئ چې ها دا 15,000 واله خو یو غزل راله پټه کیسټه کې ریکارډ کا، نو دا خو بیا افاقي شهرت او عزت نه شو که نه. صحیح. ملګرو سره دا هم شریک کوي صابر شاه صاحب ستاسو د شعر به هم بلها مینوال وي او تاسو د کوم شخصیت شعر اورئ لولئ؟ زه د ټولو ښه شاعرانو شعرونه اورم خو د شعرونو نه زیات نثر ګورم او زما ټول شاعران ملګري دي. نو زه خو وایم چې پښتو کې څوک 2 ټکي ولیکي ما دپاره قابل احترام دی. اوس دا د ضروري نه ده چې یو سړی دی
کمزورې غزل ولیکي مونږ هغه ته دا بس نن یې کمزوري کړو مونږ مخکې دا رنګ وو زموږ شاعري ډېره کمزورې وه بیا ورو ورو پکې معیار راغو هنر راغو جدت راغو حسن راغو ښایست راغو نو دوی دې لږ لږ لیکي خو شرط پکې اصلاح ده نو دوی د کوشش دا کوي چې اصلاح د یو مشر لیکوال نه کوي خو شرط دا دی چې هغه لیکوال نه چې هغه په اصلاح پوهېږي او په خپله هم ښه شعر لیکلی شي صرف مشر ولی شرط نه دی کشر نه دی اصلاح کوي خو چې معیاري شاعر ویله ټیک ته جي ستاسو به هم بلها شاګردان وي خو تاسو په ادبي دنیا کې زده کړه چا نه کړې یاره زما خو کم چې دور و زه د کشرانو ته هم دا ویم چې زموږ هغه وخت کې دې علاقو کې ډېر کم شاعرانو بدقسمتي دا وه چې مونږ به کم شاعر له لاړو نو یا خو به مونږ سره میلاوېدو نه یا به چې میلاو شولو نو خو به هر حال لکه هغه وخت کې دا رنګې مشرانو ډېره توجه د کشرانو ته نه کوله لکه دا څنګه چې تاسو اوس د پښتونکوټ ستا د کیمرې په شا ډک دی د دې کشرانو نه مونږ به چې چا له لاړو نو زه به اکثر هغه وخت کې چې بیخي مې ابتدا وه نو علي حیدر جوشي له به اسماعیلا کلي ته تلم او دا اسماعیلا کلی ډېر لرې او د اسماعیلا علي حیدر بابا یې بدله وه دغه رنګې به سټوډنټس لایف او پیسې به هم نه وي خو د هفتې به هم چې پیسې جمع کړي نو بیا به لاړو ناظر بابا له به زه تلم لنډي کوتل ته نو ناظر بابا به کله و کله به نه و کله به چرت کې او کله به یې راسره ښه خبرې وکړي کله به یې راسره ښه خبرې ونه کړي نو هغه زما هغه وخت کې لکه دا رنګې معیاري اصلاح نه وه شوې خو به هر حال یونس خلیل صاحب له به هم زه تلم او د کلندر مومن د ساهو لیکونکو مرکه زما او د کلندر مومن ډېر زیات اختلاف هم دینی اختلاف شته دی او هم نظریاتي اختلاف هم هغه سره کېدی شو خو د ساهو لیکونکو مرکې معیار سره اختلاف نشي کېدی ځکه چې مرکې نه موږ ډېر څه زده کړي دي او دا تنقیدي شعور چې ما وروسته بیا سپینې کالم شروع کړو نو دا هم د مرکې برکت و نو د کلندر مومن مرکې نه ما هم او نورو هم ډېرو کشرانو ډېرې زده کړې کړي او دا هم ویم چې څوک مرکه کې پاتې شوي نن هغوی له نوم او مقام دواړه خدای ورکړی دی ټیک ته جي صابر شاه صابر صاحب په دې سره هم لږ رڼا واچوي زیات لیکوالان ملګري غزل لیکي نو غزل ډېر لیکلی کېږي آیا دا آسان دی که د دې په شا څه بل څه راز آسان دی اوس ما له یو طرحه را چې اوس مې درله 2 منټو کې غزل ولیکم خو ښه غزل ګران دی زه تاسو ته بیا وایم چې ښه نثر ولیکئ ښه نثر معیاري نثر ولیکئ نو چې معیاري نثر تاسو ولیکئ نو ژبې ته فایده ورکوي لکه ګوره څوک به شاعري نه خوښوي دا خو ضروري نه که نه تاسو کار وکئ په پښتو صحافت باندې څېړنه وکئ یو کنده ده چې ډکه شي په پښتو ډرامه کار وکئ په ریډیایي ډرامه کار وکئ په سفرنامه نګارۍ کار وکئ په جنازه نګارۍ کار وکئ په تحقیق کار وکئ په لویو لویو شخصیاتو کار وکئ او په اصحابو باندې کار وکئ پښتو ادب کې اسلامي ادب ډېر کمی دی اردو ادب کې لوی لوی کتابونه دا کتابونه لیکلی شوي په اصحابو یو په خالد بن ولید 10-12 کتابونه لیکلی شوي په ابوبکر صدیق څومره لوی لوی کتابونه لیکلی شوي دي زموږ په پښتو ادب کې دا کار نه دی شوی نو زه وایم چې که څوک شاعري نه کوي خیر دی شاعري دي نه لږ وروستو کې 2 دی د شاعرۍ کتاب چاپ کړي 1 دی د نثر کتاب چاپ کړي په هر صنف باندې لیکل پکار دي که ملګری غزل لیکي شعر لیکي ښه غزل معیاري غزل او ښه شعر لیکلو دپاره به کم دغه مطالعه ډېره ضروري ده د جدیدو شاعرانو مطالعه پکار چې وشي صحیح او چې تر څو مطالعه مونږ نه کړي هماغه اسمان دی او طوفان دی او باران دی دا رنګ شاعري به کوو لږه شاعري دې وشي خو معیاري شاعري دې وشي 50 غزلو په ځای دې 15 غزلې ولیکلی شي دا کم غزل چې مونږ هفته کې لیکو دا د 2 میاشتو کې مکمل کړو خو نوی خیال نوی لفظونه ښایسته لفظونه هنري لفظونه لکه اوس غزل دا رنګ یو شیز دی چې دا خو ډېر نازک شیز دی اوس غزل کې ته ګړینګ ټکی نه شي راوړی غزل کې ته سنډا او اتی ټکی نه شي راوړی دا خو هنري شیز دی دې لپاره به اول خیال وینځې بیا به پاک لفظونه ورله راټولې ښایست به پکې پیدا کې حسن خیزي به پکې راولې لکه
چې ستا په شاعرۍ کې څومره جدید انداز کې خیال راشي، نوی خیال راشي. د لیلا مجنون کیسې خو به زړې شوي دي. د دنیا په هر ادب کې د لیلا مجنون ذکر دی، د شیرین فرهاد ذکر دی، د شمع او پتنګ ذکر دی. اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو مونږ د کار سړی کو غزل. دا د اعظم صاحب شعر دی. نو غزل د کار سړی شو، نو په کار دا ته چې د کار سړي نه کار واخیستی شي. صحیح. ډېره زیاته مننه ملګرو، دغه ګټورو خبرونه به مو زده کړي. کلامونو اړخ ته هم راځو. یادګیرنه در کوم ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب مخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي. زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې کوم خواره واره رنګونه تاسو سره له راټولو په دغه شیشه در سره شریکوو. په دغه لړ کې نن راغلي یو دغه راتګ مو کړی د پېښور د سیمې یو پېژندلی شخصیت را سره ناست دی. صابر شاه صاحب زه یم پروګرام کې درنه کلامونه هم ریکارډ بیا پروګرام راټولو. د حسب حال یو غزل دی، جون جولای ده که نه؟ نو دا چېرته یو څو کاله مخکې ما جون جولای کې دا یو غزل لیکلی و، به درته ویم اول. دوپ نه وې او خوب نه وې، غرمې نه وې ګرمي نه وې. دوپ نه وې او خوب نه وې، غرمې نه وې ګرمي نه وې. یره نو چې ژوند وې خو چې جون او جولایي نه وې. دوپ نه وې او خوب نه وې، غرمې نه وې ګرمي نه وې. یره نو چې ژوند وې خو چې جون او جولایي نه وې. او هلته کې به خامخا تیارې او تورتمونه وي. هلته کې به خامخا تیارې او تورتمونه وي. هلته کې که ستا د رڼو سترګو رڼایي نه وې. مونږ درله بې سپینو 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 اوښکو څه درکړل؟ مونږ درله بې سپینو 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 اوښکو څه درکړل؟ دشتې چې په دومره مجبورۍ مو اشنایي نه وې. او اوس به د راوي د تور رکیب ستم سیزلی وو. اوس به د راوي د پنجاب یو سیند دی. اوس به د راوي د تور رکیب ستم سیزلی وو. دلته که اشنا ستا د کرم باچا خاني نه وې. اوس به د راوي د تور رکیب ستم سیزلی وو. دلته که اشنا ستا د کرم باچا خاني نه وې. دومره به د دې زنځیر نه اخوا شپې تیارې نه وې. دومره به د دې زنځیر نه اخوا شپې تیارې نه وې. او دومره که د دې زنځیر نه دې خوا خاموشي نه وې. ای د رواجونو پیکړو ویم چې مو ښکل کړمه. ای د رواجونو پیکړو ویم چې مو ښکل کړمه. اوس به رسوا کړي وو ځوانو که پابندي نه وې. یره نو دا ټوله میکده به د صابر وې خو. یره نو دا ټوله میکده به د صابر وې خو. مړه نو که ستا پکې جانانه بېروخي نه وې. صابر شاه صابر صاحب ستاسو ما ترانم هم اورېدلی، نو که زمونږ دغه مینهوالو ته خپل یو غزل ترانم کې وویل نو ډېر. زما خو ترانم څه داسې ښه نه و. یو مشاعره دوو کې هسې د سړی چې چرت کې شي که نه او زلمو سره کښېني نو بیا لږ ځوان شي. نو بس زه هم دارنګې چرت کې هم یو ورځ او دا کشرانو فطرت او رهبر او حسن او عمیر او کامران او دوی بس فرمایش وکړلو. وی بس لالا ترنم نو بس ما هم ویل دا بس په یو ترنم نو ډېر خو به ښه نه وي خو بیا به هم که نورو پیغلو ایښي د کمسو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. که نورو پیغلو ایښي د کمسو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. په سپینه رڼا ورځ کري انګور د ځان دپاره. په سپینه رڼا ورځ کري انګور د ځان دپاره. اوري بي مشران مو تورو شپو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. او د دې بام لیونی د کشمالو نشه وبکړه. د دې بام لیونی د کشمالو نشه وبکړه.
د دې بام د بدرې دی په کټوو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. دا یو شعر وورئ. زما د نزاکت کیفیت نورو نه بدل دی، زما د نزاکت کیفیت نورو نه بدل دی، نو زه خو لټوم په ادیرو کې ګلابونه وته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. او دوی خو اربابان دي د حجرو شملو سړي دي، یا دوی خو اربابان دي د حجرو شملو سړي دي، نو دوی ته به پراته وي داسې خپو کې ګلابونه وته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. یا ته هم د دې ګلچینو ښکلو کم نه وې صابره، ته هم د دې ګلچینو ښکلو کم نه وې صابره، یو وخت کې به تا هم خول کاپو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. او که نورو پیغلو ایښي دي کمسو کې ګلابونه نو ته خو ګرځوې په اننګو کې ګلابونه. ډېر ښکلی، ډېر اعلی، یقینا خوندور شعرونه. صابر شاه صاحب پروګرام اخیره کې درنه اخري پوښتنه وکړو چې زموږ دا کوشش تاسو ته څنګه ولاګي؟ ته چې په شروع کې راغی نو 2 غنټې ما سره دغلته ناست وې، خبرې دې نه کولې، نو مل چې دی به ما نه انټرویو څنګه اخلي. اوس په دې پوه شوم چې ښه تکړه سړی او ښه قابل سړی او ښه کوشش دی. زما هم دا خواهش دی چې ستا چینل معیار نشر کړي، ځکه چې اوس خو چې چا سره ګورې کیمره وي او چې چا سره ګورې میک وي، نو ښه خبره ده. بنیاد دا مه وایه چې زما څومره کتونکي دي او ماله به څه راځي او زه به څه ګټه کوم، نه، بنیاد د پښتو ژبې خدمت جوړ کړه چې آیا دا د سرګونو کالو مور ژبه زمونږ د ژبه او خاوره مور وي. د یو انسان 3 میندې وي، ژبه، خاوره او خپله مور. نو آیا دا مور ژبه ولې رستو پاتې شوه؟ د 300 کالو اردو چېرته ورسېده، د 300 کالو انګریزي چېرته ورسېده، او د 500 کالو پښتو چېرته پاتې شوه. نم د پوسټر ژبه شوه، نم د بینر ژبه شوه، نه د پینافلیکس ژبه شوه. اوټ په پښتو کې غواړو، خو چې بیا لیکو نو بیا به د لکنو په ژبه کې به لیکل کوو. نو ستا چې کوشش دا وي چې زمونږ ژبه ترقي وکړي، دا زما خواهش دی. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. ډېر زیات مشکور یو ملګرو. دغه یو خواهش هم لرمه چې دغه ګټورې خبرې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی دې هم زده کړه وکړي. صابر شاه صاحب اخیره کې څه لنډ غونته پیغام کتونکو له ورکوئ نو زما د بهر ملکونو ته سفرونه هم ډېر شوي او یاره زما به په زرګونو انټرویوګانې شوي. اوس خو به د دې چینلو دغه دی نو چار د ښه ستا غوندې زلمي ډېر زیات راځي. هغه وخت کې به په لویو چینل زما به ټول عمر یو پیغام وي، پښتو به لیکو، پښتو به وایو او پښتو به کوو. یعنې چې پښتو ولیکو، پښتو ووایو او پښتو وکړو، نو مونږ به هم شته کېږو او ژبه به هم شته کېږي. ډېر ښکلی پیغام. ملګرو، خپرونه پای ته رسي. زموږ دا ویډیو ملګرو سره شیر کوئ، چینل سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست مېلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. الله پامان.